ولې دې بورکې څه مطلب دی؟ دې بورکې مطلب څه غریبي ده؟ تاسو څه کوئ؟ تاسو ما څه ګڼئ؟ څو خالي چپ چاپ عزت سره ناست یم، ما څوک ویني نه بس. ولې ستاسو دا خبره مازغو کې نه پرېوځي؟ دا ستاسو خپله مال دی. ماله مخله کلا وګړګنه د صحیح کلا مخله. تاسو پلپینیانو نه وزګارېږئ، تاسو پردو کوسونو نه وزګارېږئ. چا سره څه کوئ؟ مور پلار لګلې کمایه ولر، تاسو پته نشته تاسو څه کوئ. خپل ګریوان خو جنګ کې که نه پهله چې تاسو سوئ. بیا بل ته ګوته نیسئ. راشه ورشه وګوره نور قومونو ته. عرب کې اوسېږئ، عرب کې وګورئ. عرب کې عرب خلک هم لګیایي نو ښځې به هم لګیایي، کارونه به کي. ولې هغې مسلمانان نه دي؟ دي مسلمانان. خپله مسلماني خپل ځای، خپل کارونه خپل ځای. تاسو خو وایسې بس ښځه جګه کوې، بس ولا یو ټایم نوړی ورکوئ او لس څپلی ولا په سر ورکوئ. ستاسو نور څه دي؟ شرم وکړئ، شرم. پیار محبت سره اوسېږي ښځو سره، بې حیاګانو پیار محبتونو سره، خپل اولادونو سره، خپل ښځو سره، خپل بچو سره اوسېږي. تاسو به یو ټایم نوړی ورکوئ، شابه شابه بچې پیدا که، بچې پیدا که، نوړی درله در کومه کني نه در کوم در نوړی. تاسو خو دا چلونه ښځو سره کوئ، په سر به له څپلی جګوئ. یو ټایم تاسو خپلو ښځې له به عزت کړي بغیر خپل مطلبه؟ خپل ګریوان کې جنګ کې که نه؟ بیا راځئ غټې غټې خبرې کوئ. هغې غریبانانو له چېرته عزت وکړئ، هغې په عزت چېرته بوځئ، له پاکه جوړه والئ، هغې له خیالونه وکړئ. څه کم ورځ او شپه یې وکړي، تاسو له خدمتونه کي. تاسو پردو ښځو نه وزګارېږئ. پردۍ ښځې تاسو ته ښې لګي، خپلې مو راکاږلي هغې نه بویونه مو روان کړي. پردۍ ښځې تاسو ته چمکدارې پینټ شرټ والا ښه لګي. پینټ شرټ والا ښځو ته تاسو ښه دغه کوئ، پیسې وله ورکوئ. او راځئ دلته کې ماته غټې غټې خبرې کوئ چې مونږ داسې یو، مونږ هغسې یو. اوس لاړه شم ستاسو کورونو ته تپوس وکړم که نه، نو ستاسو ښځو او ستاسو بچو به څه ولي. راځئ تاسو ماته وایي دا خبرې کوئ چې مونږ خپل داسې ساتلي داسې ساتلي دي. چېرته مو داسې ساتلي دي؟ زه خو وایم چې ستاسو ټولو ښځې راوځي په بورکو کې او دلته کې کیني. چې کم خاوند پوره کور کې خرچه نه ورکړي، خپلې ښځې دغه نه کړي. دا قرآن پاک کې لیکل شوي دي چې هر سړی کم سړي واده کړی دی، هغو فرض دی چې هغه ښځې له پوره کړي. ستاسو باندې فرض دی پوره کړه خپل ښځو له. ما پرېږدی، ما پرېږدی. څه دی ما درته دا نه دي ویلي راشئ ما له پوره کړئ، راشئ ما له ګفټونه وکړئ. تاسو راله کېناسته د دې د وجه زما د وجه آفتونه نه دي راغلي، ستاسو مالونو د وجه آفتونه راغلي دي. چېرته ځان له بار ملکونو کې فلپینیانې پته نشته کم کم نمونې ساتلي دي، کمې کمې مغربیانې کمې کمې ساتلي دي. د ښځې بچي درته ازارونه کي. وباسه لیکې راځئ ما ته غټې غټې خبرې کوئ. اوس به لاړه شم ستاسو به بایوډیټا چک کوم ستاسو کور والا څه حالات دي. زه خو هم دښته پاکستان کې ناسته یم. ما اوسه پورې زه ناسته یم، ما چاته ویلي دي چې ای ماله راکه، ای ماله راکه. ولې د دې بورکې څه مطلب دی؟ دې بورکې مطلب څه غریبي ده؟ تاسو څه کوئ؟ تاسو ما څه ګڼئ؟ زه خالي چپ چاپ عزت سره ناست یم چې ما څوک ویني نه بس. ولې ستاسو دا خبره مازغو کې نه پرېوځي؟ ستاسو له سنیک چټونو ته راشم، وټساپو ته راشم، یار زه خپل عزت سره ناسته یم. ضروري خو نه ده دا بورکه چاته غریبې ښځې به اچولي. ستاسو په شان ته اوس خولې نه راله څه وباسئ ما، زما نوکران دي. خدای مو په تندر ولې. شرم وکړئ، شرم. خپلو ښځو بچو له عزت ورکړئ. اوس ووایئ تاسو ټول دا خبرې ما صحیح وکړې که غلطې مې وکړې؟ اوکې اوکې جواب رولېږئ، رولېږئ. ناست که نه
ستا په ښځه کې دم نشته په ما کې دم شته نو زه خلکو ته ښې خبرې کوم ما دلته غلطې خبرې نه دي کړې اوسه پورې ناسم که څوک د ما باندې غلطه خبره ثابته کړي چې ما غلطه خبره کړې ده هم راځم د لګانو تاسو له جواب در کوم تاسو له خوله بندومه تاسو زه یې اصلي پښتو ښیم چې پښتو څه ته وي ورشه شرم وکړئ وګورئ چې کوم پښتنو ځان پېژندلي دي خپل کورونه صحیح چلی دا لږ شان دی پکې دي خراب ټول نه دي خو لږ دي پکې خراب جاهله پڑھا لکھ کا جاہل تعلیم کے تعلیم پتہ لگی قرآن پاک کو لاو کہ قرآن پاک هغه کې وګوره د ښځې عزت سوی تاسو راځئ موږ ته خبرې سناوئ ما چاته ویلي دي چې خپله ښځه پرېږده راشه ما له خواهشاتونه پوره کا ما ولې ګناهګاره وې ما یو کس دا خبره کړې ده هغه یو کس راخېدلی هغه بلکل صحیح خبره ووې وي ته دلته کښېنه سیکسي لباس وکړه ګوره دا کسان څنګه بیا تا له لډو کېږي تاسو یې داسې هغه کس بلکل صحیح وي هغه نوم زه نه علمه هغه پسې به شئ تاسو پوه شوې زه دلته کې زه څوک ټارګېټ کول نه غواړم خو انسان ښه خبره وکړه ولې د دې بورکې څه مطلب دی ولې څه مطلب دی حیا عزت سره ناسته یم که نه پرده ده که نه پردې کې ناسته یم بس نور مې خو څه غلط نه دي کړی خیرات مې خو نه دی غوښتې تاسو نه سزارې منت مې خو درته نه دی کړی ولې اعتراض دی هم به ستاسو د زه د دا بورکه اچوم خو غلطې ویډیوګانې به نه جوړم صحیح ده دا خبره درته ما ریکویسټ وکړه اوکې رولېږي دا خبرې چې ما کمې وکړې ښې خبرې مې وکړې که غلطه مې وکړې ایم کے خان ویلکم اوکې رولېږي جواب اوکې رولېږي اوکې رولېږي زر غونده کې ملګرو ډبل ټیپ وکړئ